یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو، نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف تشه، د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه، دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف تشه. نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ته غرونو ته لاړو، چې غرونو تلاړو، نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید، نو پوه شو چې دا د یونس علی السلام خبره چې ودا خو رښتیا و او والله چې عذاب را روان. نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ ستاسو پیغمبر نافرمانی کړې ده، خدای معافي غواړو، مونږ معاف کا. اراغله عذاب ته نه واپس لاړو، چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو، بس صحیح خلق شو. یونس علیہ السلام چې څو وخت راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تبا شوی، چا ورته لاره کې وی چې هغه باندې خو عذاب راغله او خو هغه عذاب ته واپس لاړو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي، دوی بداو وی چې تا مونږ ته دروغ ویلیو، مونږ باندې خو عذاب را نه غي. دغه وخت کې یونس علی السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شاو او کدا سې لار شاو. نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم او ولته به وخت تیروم. کشتۍ کې چې سور شو، کشتۍ روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده، نو کشتۍ ونخته، چې ونخته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي. مانګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې غصه چلو کو. आवाज وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغی را تختیدلې ده، نو دا کشتۍ به ترغه نه روانيږي چې ترسو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه غورځول. کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو کوس. دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي، د شان او شوکت نه یوم، او بیا د پیغمبر خو ډیر لوی مقامی، ډیر لوی شان او شوکت وي، پاغه چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی. یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري. یونس علی السلام ورته فرمایل چې باغی زېما ما وګرځوي د دریاب ته، نو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني. اغي ورته وی چې ستاسو شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې په خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو، کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شو، مانګیانم مجبور شو. یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول، او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د ثب دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې د کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا. هغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ور وغورځولو، هغه ونی و خلک او بس تیرې. نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي، ما دا ستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده، دې بستا په دې خېټه کې قیدی. تاسو خیال راکړئ سلويخت ورځي یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید. دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګا. نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي، نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت، اے خدا بل څوک نشته مگر ته، سبحانك پاکی د تعالی را، انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاته کړې ده چې ما ستاسو یو حکم انتظار نه وکړ. عزیزانو سلويخت ورځ یونس علی السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله. یونس علی السلام پیغمبر دی، صرف قوم تلانړو او مخ په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونکړ. نو الله د کشتۍ نه مئی لاندې وغورځول.